همدې وخت کې داود خان روسیې ته سفر کوي. هلته یې د شوروي اتحاد مشر برژنیف سره لفظي شخړه رامنځته کیږي. له دې سره په کابل او نور ولایتونو کې د نامعلومو افرادو لخوا هدفي وژنې شروع شوې. لکه په کابل کې په یوه سیمه کې د 500 کسانو مړي پیدا شول چې په وهلو باندې وژل شوي وو. دغه وخت چې داود خان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د پښتونستان مسله ډېره جدي رانیولې وه. ذوالفقار بټو اول کار دا وکړ چې دا ځوانان د پاکستان استخباراتي ادارې ته ور وپېژندل. په دې ځوانانو کې ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود او تقریبا 15,000 نور افغانان هم شامل وو. په 1915 کال کې احمد شاه مسعود اولنی کس و چې د پاکستان نظامیانو په لارښوونه د داود خان د نظام په خلاف په افغانستان کې تخریب شروع کړ. د دوی له نیول کېدو 2 ورځې وروسته د اپریل په 28مه سهار وختي حفیظ الله امین په پوځ کې د ځینو ملګرو په کومک په داود خان باندې کودتا وکړه. پاکستان غوښتل چې مهاجرین له تنظیمونو سره ثبت شي او له دې لارې به بیا دوی ته دا اسانه چې د افغانستان د جګړې لپاره ته استفاده وکړي او هلته یې اول جذب کړي او بیا یې جګړې ته ولیږي. کابل هوایي میدان، د سالنګ تونل او د لویو لارو ورانول هم په دې پلانونو کې شامل وو. نو تر ټولو مهمه خبره به دا وه چې کابل باید وسوځول شي. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه یادونه کوم چې دا ویډیو د کوم سیاسي طرف یا ډلې په ګټه نه ده جوړه شوې او نه کوم سیاسي هدف لري. د دې ویډیو د جوړېدو یوازینۍ موخه دا ده چې زموږ غوندې افغان ځوانان په خپل هیواد کې له یوې مهمې تاریخي پیښې نه خبر شي. ما د دې ویډیو د جوړولو لپاره د هرې هغې سرچینې نه استفاده کړې ده چې ما ورته لاسرسی درلوده. راځئ چې بیرته ویډیو ته ستانه شو. په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له شروع کېدو 19 کاله مخکې کله چې داود خان تازه د ظاهر شاه په شاهي نظام کودتا کړې وه او په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان کړی و، نو د افغانستان حالات د ډیرو آسیایي او اروپایي هیوادونو نه بهتر وو. د خلکو ژوند آرام و، ماشومان مکتبونو ته په امنیت کې تلل، شفاخانې او هسپتالونه ډیر په عصري شکل جوړ شوي وو. د نورو ملکونو سیاحین به د افغانستان لیدو ته راتلل او د دې ځایه به یې ډېرې خوندورې خاطرې له ځان سره وړلې. دا د 1993 راوروسته کلونه و. دا هغه کلونه و چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ نیابتي جګړې روانې وې او دې جګړو ته یې په عمومي ډول سړه جګړه ویله. لکه په ویتنام کې چې امریکا جنوبي ویتنام حمایه کوه او شورویانو شمالي ویتنام. په لاوس او کمبودیا کې هم شورویانو کمونیستي ډلې حمایه کولې او امریکا بیا د کمونیستانو مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. همدارنګه په افریقا، آسیا او لاتینی امریکا کې هم د دغو دواړو قوي ملکونو ترمنځ جګړې شروع شوې وې. د سړې جګړې په وخت کې روسیې خپل هدفونه لرل او امریکا بیا خپل اهداف لرل. په عمومي ډول د روسیې هدف دا و چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې کمونیست نظامونه رامنځته کړي او د امریکا هدف بیا دا و چې په ټوله دنیا کې دوی د کمونیزم ایډیالوژۍ مخه ونیسي او په همدې خاطر د دنیا په ډیرو ملکونو کې د دغو دواړو سوپر پاور هیوادونو ترمنځ رقابتونو زور اخیستی و او همدې ته یې سړه جګړه ویله. افغانستان بیا که څه هم د محمد ظاهر شاه په اولو وختونو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېطرفي خپله پالیسي ګرځولې وه، خو وروسته یې له شوروي اتحاد سره روابط ډېر قوي شول او دا ځکه چې شوروي به افغانستان سره په نظامي او ملکي برخو کې کومکونه کول. حتی په 1980 کلونو کې روسیې افغانستان سره تر $1 میلیارډ پورې مرسته وکړه. مثلا د سالنګ تونل او د کابل پولیتخنیک انسټیټیوټ هم په همدې مرستو باندې جوړ شول. په همدې پیسو باندې ډېر افغانان روسیې ته د نظامي زده کړو لپاره واستول شول. افغانستان ته یې وسلې، نظامي موټرې او ټانکونه هم ورکړل او دا ټول په دې خاطر چې افغانستان د روسیې ملګرتیا پرې نه دي او د امریکا ملګرتیا ته نږدې نشي. کله چې داود خان په 1983 کال کې په ظاهر شاه باندې کودتا وکړه او واک یې په خپل لاس کې واخیست، د افغانستان او روسیې ترمنځ دا روابط بیا هم د یو څه وخت لپاره په خپل حال وو. له شوروي اتحاد سره د ملګرتیا سربیره داود خان په افغانستان کې د کمونیزم ایډیالوژۍ په بنسټ رامنځته شوي د خلق ډیموکراتیک ګوند سره هم ښه تعلقات لرل، په ځانګړي ډول د پرچم ډلې سره. د دوی کسان هم په دولتي چوکیو باندې وګمارل. اخوا په کابل پوهنتون کې بیا ځینې محصلین او استادان چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې له افکارو نه متاثره شوي وو، په 1989 کال کې په کابل کې د ځان لپاره د مسلمانو ځوانانو په نوم ټولنه جوړه کړې وه. داود خان چې کله واک ته ورسېده، د مسلمانانو ځوانانو د دغې ټولنې مسؤلینو ولیدل چې داود خان له شوروي
ملګرتیانو سره نږدې ملګرتیا لري او په افغانستان کې د هغوی ملګرو ته په دولت کې هم ځای ورکوي. نو دوی په سخت انتقادونه شروع کړل او له داود خان نه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کمونیزم ایډیالوژۍ د پرمختګ مخه ونیسي. دوی به په کابل پوهنتون کې له خلکو سره په اسلامي او کمونیزم نظریاتو باندې بېلابېل ډول بحثونه کول. په همدې کلونو کې د مسلمانو ځوانانو ټولنې باندې شکونه ډېر شول چې په کابل کې د خپلې نظریې مخالفین وژلي دي او نور تخریبونه یې هم کړي دي. حتی داسې اوازې هم خپرې شوې چې د کابل پوهنتون دغو محصلینو په کابل کې د مخلصو جینکیو په مخونو باندې تیزاب هم شیندلی دي. په دې خاطر چې دا خلک په هیواد کې نور مزاحمت پیدا نه کړي، داود خان د دوی ځینې ملګري نیسي او بندیانوي یې. حتی ویل کېږي چې د دغې ټولنې ځینې کسان وژل کېږي هم. په همدې خاطر د مسلمانو ځوانانو د ټولنې هغه غړي چې لا بندیان شوي نه وو له افغانستان نه تښتي او پاکستان ته ځان رسوي. په دې ځوانانو کې ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود او د عبدالرب رسول سیاف په ګډون نور ځوانان هم شامل وو. او پوهیږئ دوی په ډیر حساس وخت کې پاکستان ته وتښتېدل. دغه وخت چې داود خان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د پښتونستان مسله ډیره جدي رانیولې وه. هغه به په هر مجلس کې یادونه کوله چې ډیورنډ فرضي کرښې افغانان او په ځانګړي ډول پښتانه په دوو برخو باندې ویشلې دي او دا کرښه ورته هیڅکله د منلو نه ده. داود خان به په ټولو پښتنو غږ کاوه چې د پښتونستان د ازادۍ لپاره راپورته شي. هغه په همدې وختونو کې څو وارې عبدالولي خان، اجمل خټک او نور پښتانه مشران کابل ته راوغوښتل او ورسره د پښتونستان د ازادۍ په اړه خبرې وکړې. او پوهیږئ پاکستان په دې وختونو کې ډیر سخت راګیر هم و. بنګلادیش ترنه تازه بیل شوی و، له هندوستان سره په جګړه کې ماتې خوړلې وه او دلته د پښتونستان د بیلتون له مسلې سره هم مخ و. دا وخت په پاکستان کې ذوالفقار علي بوټو وزیر اعظم و او د پښتونستان په اړه د داود خان پالیسۍ ډیر نارامه کړی و او له هرې ممکنې لارې کوشش کاوه چې د داود خان د دې پالیسۍ مخه ونیسي. نو کله چې د کابل پوهنتون د اسلامي نظریې لرونکي ځوانان پاکستان ته وتښتېدل، ذوالفقار بوټو ته ایله د داود خان د کمزورۍ وسیله په لاس ورغلله او په دې سره یو څه هیلې راژوندۍ شوې او د دغو ځوانانو سپورټ کول یوازینۍ لاره وه چې په وسیله په داود خان باندې فشار اچولی شي او د پښتونستان له ادعا نه راګرځولی شي. ذوالفقار بوټو اول کار دا وکړه چې دا ځوانان د پاکستان استخباراتي ادارې ته ور وپېژندل. په دې ځوانانو کې ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود او تقریبا 15,000 نور افغانان هم شامل وو. په افغان چارو کې د ذوالفقار بوټو مشاور نصیر الله بابر هغه څوک و چې له دغو ځوانانو سره په مسلسل ډول تماس کې و. همدلته پاکستان دغو ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د داود خان د واکمنۍ په رانسکورولو کې به پاکستان په مکمل ډول ستاسو حمایه وکړي. له همدې سره دغو ځوانانو په افغانستان کې د اولني جمهوري واکمنۍ د له منځه وړلو لپاره فعالیت شروع کړ او هغه هم د پاکستان په کومک. سټیو کول په خپل کتاب ګوسټ وارز کې لیکلي چې په 1915 کال کې احمد شاه مسعود اولنی کس و چې د پاکستان نظامیانو په لارښوونه د داود خان د نظام په خلاف په افغانستان کې تخریب شروع کړ. هغه په همدې کال کې له پاکستان نه پنجشیر ته لاړ. هغه د نظام په خلاف چریکي جګړه وکړه خو هلته د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو او بیرته پاکستان ته مایوسه راستون شو. له دې وروسته هم دغو محصلینو ته په پاکستان کې د چریکي جګړې کورسونه ورکول کېدل او د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. اخوا په افغانستان کې د داود خان او روسیې ترمنځ هم دا وخت سختې لانجې راپورته شوې دي. کیسه داسې وه چې په 1915 کال کې داود خان له نورو اصلاحاتو سربیره په خپله خارجي پالیسۍ کې هم یو څه تغییر راوسته. اول فکر یې په دې وکړ چې د افغانستان ټوله تکیه باید په روسیه باندې نه وي. نو په همدې خاطر یې د روسیې سربیره نور ملکونو سره هم د اړیکو جوړولو کوششونه شروع کړل. هغه ایران، سعودي، مصر، ترکیې او ځینو نور ملکونو ته سفرونه شروع کړل. خو د هغه دې سفرونو یو مشکل جوړ کړ او مشکل دا و چې دا ټول ملکونه د شوروي اتحاد یا روسیې په خلاف وو. شوروي اتحاد ته د داود خان دې کار خوند ورنه کړ او له همدې ځایه د داود خان په خلاف ځینې اقدامات شروع کړل. په همدې وخت کې داود خان روسیې ته سفر کوي. هلته یې د شوروي اتحاد مشر برژنیف سره لفظي شخړه رامنځته کیږي. په مجلس کې برژنیف په تونده لهجه داود خان ته وایي چې تاسو ولې د افغانستان په شمالي برخو کې د ناټو هیوادونو مشاورینو ته ځای ورکړی دی په داسې حال کې چې موږ تاسو سره په بېلابېلو نظامي او مالي برخو کې کومک هم کوو. داود خان د برژنیف له دې خبرو سره احساساتي کیږي او په تونده لهجه ورته وایي چې موږ به هیڅکله تا ته
اجازه در نه کوو چې موږ ته لارښوونه وکړي چې څنګه د خپل هیواد چارې په مخ ویسو. دا زموږ خپل واک دی چې چاته افغانستان ته د داخلېدو اجازه ورکوو او چاته یې نه ورکوو. هغه په اخره کې ورته دا هم وویل چې افغانستان به غریب پاتې شي خو په خپلو فیصلو کې به د بل هیواد مداخله هېڅکله ونه مني. له همدې خبرې سره مجلس پرېږدي او بیرته خپل هیواد ته راستنېږي. له دې وروسته داود خان د شوروي اتحاد په ځای د دنیا له نورو هغو هیوادونو سره خپل روابط قوي کوي چې د امریکا ملګري دي لکه سعودي عربستان، ایران او ترکیه. حتی پاکستان سره هم د اړیکو جوړولو تابع ونیوله او دا ځکه چې پاکستان تر اوسه هم هغه ځوانانو ته ټرینینګونه ورکول چې دغه هیواد ته تښتېدلي دي او په افغانستان کې یو نیم برید هم کوي. په همدې خاطر داود خان مجبوریږي چې په 1986 کال کې د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار بھټو ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. دوی دواړو په ملاقات کې فیصله وکړه چې پاکستان به د افغانستان په خلاف د هغو ځوانانو ملاتړ پرېږدي چې پاکستان ته تښتېدلي دي. همدارنګه پاکستان به د عوامي نیشنل ګوند هغه رهبران هم بیرته خوشي کوي چې تازه یې بندیان کړي دي او په مقابل کې به افغانستان د پښتونستان مسله نوره نه راپورته کوي. که څه هم داود خان له پاکستان سره مسله تر یو څه حده پورې حل کړه او له نورو هغو ملکونو سره یې اړیکې جوړې کړې چې امریکا ته نږدې دي، خو شوروي اتحاد له دې پالیسۍ نه راضي نه و او کوشش یې کوو چې داود خان ته یو څه سرخوږی جوړ کړي. په همدې خاطر روسیې اول کار دا وکړه چې د خلق ډیموکراتیک ګوند چې په دې وخت کې په دوو برخو باندې ویشل شوی و او ترمنځ یې سخت اختلافات رامنځته شوي و بیرته رامنظم کړ. شوروي اتحاد له نور محمد ترکی چې د خلق ډلې مشر و او ببرک کارمل چې د پرچم ډلې مشر و وغوښتل چې رايوځای شي او هغوی هم د شوروي اتحاد دا خبره او دا غوښتنه ومنله او بیرته د خلق ډیموکراتیک ګوند په توګه سره یوځای شو. داود خان چې کله له دې مسلې خبر شو چې روسیې د ده په خلاف د خلق ډیموکراتیک ګوند رايوځای کړی دی نو په حکومت کې د دې ګوند ټول طرفداران له دولتي چوکیو نه لرې کړل او په ټوله دولتي دستګاه کې تصفیه شروع کړه. څوک چې به د شوروي اتحاد طرفداران وو هغوی به یې له حکومته شړل. په دې کار سره د خلق ډیموکراتیک ګوند مشران سخت غصه شول او د داود خان دا کار یې له دوی سره یو ډول خیانت وګاڼه. له دې سره په کابل او نور ولایتونو کې د نامعلومو افرادو لخوا هدفي وژنې شروع شوې. لکه په کابل کې په یوه سیمه کې د 500 کسانو مړي پیدا شول چې په وهلو باندې وژل شوي وو. همدارنګه په رڼا ورځ د اریانا الوتکې یو پیلوټ هم ووژل شو. حتی د داود خان د پلان وزیر هم په ناڅاپي ډول ووژل شو خو هیڅ نه معلومېدله چې دا هدفي وژنې څوک کوي. د دې وژنو تر شا به کله پاکستان ته د تښتېدلو ځوانانو نومونه یادېدل، کله به یې پړه په حکومت باندې اچول کېدله، کله به شورویان او د خلق ډیموکراتیک ګوند په دې اړه پړ ګڼل کېدل. بالاخره په 1988 کال د اپریل په 18 د خلق ډیموکراتیک ګوند یو مهم غړی میر اکبر خیبر هم وژل شو او همدې وژنې داود خان ته لوی سرخوږی جوړ کړ. اصلا د میر اکبر خیبر په جنازه کې زرګونو خلکو برخه واخیستله او په همدې جنازه کې خلقیانو او پرچمیانو په لوړ اواز شعارونه ورکول چې خیبر د داود خان لخوا وژل شوی دی او دوی به حتما غچ او بدله اخلي. له همدې سره مظاهرې شروع شوې او دې مظاهرو څو ورځې دوام وکړ. داود خان چې د خلقیانو او پرچمیانو په مظاهرو کې دا حالات ولید سمدستي د خلق او پرچم مشرانو د نیولو اراده وکړه او په دې لړ کې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون ډیر نور خلقیان او پرچمیان ونیول او زندان ته واچول او په دې ټولو باندې د هیواد سره د خیانت تور ولګول شو. د خلق ډیموکراتیک ګوند ټول مشران ونیول شول خو یو مشر چې د داود خان په پوځي دستګاه کې ډېرې ژورې اړیکې پیدا کړې وې په خپل کور کې تر سار لاندې و او هغه حفیظ الله امین نومېده. د دوی له نیول کېدو 2 ورځې وروسته د اپریل په 28 سهار وختي حفیظ الله امین په پوځ کې د ځینو ملګرو په کومک په داود خان باندې کودتا وکړه او له همدې سره د سردار داود خان او فامیل په ګډون یې ډېر خلک ووژل شول او واک د خلقیانو او پرچمیانو لاس ته ورغی او همدغه ورځ ده چې اوس هم د ثور د 2مې کودتا په نوم یادېږي. له همدې سره په 1988 کال د داود خان واکمني ختمیږي او د شوروي اتحاد لخوا حمایه شوي د خلق ډیموکراتیک ګوند مشران د افغانستان واک په خپل لاس کې اخلي او په هیواد کې د افغانستان ډیموکراتیک جمهوري نظام اعلانوي. خو د خلق او پرچم د مشرانو ترمنځ لانجې دې حد ته ورسېدې چې اول د نور محمد ترکی او ورپسې د حفیظ الله امین واکمني په 2 کلونو کې له منځه لاړه شي او شوروي اتحاد په مستقیم ډول په افغانستان باندې حمله وکړي.
په 1909 کال کې له 80,000 ډیر روسي پوځیان افغانستان ته داخل شول او ببرک کارمل یې واک ته ورساوه او له همدې سره شوروي اتحاد د دنیا د نورو ملکونو سربیره په افغانستان کې هم د کمونیست رژیم په انسټالولو کې په بشپړ ډول کامیاب شو. خو کیسه همدلته ختمه نه شوه. د روسیې دې کار په ټوله دنیا کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي هیوادونو سربیره اسلامي هیوادونو هم د شوروي اتحاد دا یرغل د افغانستان په خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره بیرته له افغانستان نه ووځي. This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. خو روسانو د دې په ځای چې د نړیوالې ټولنې خبره ومني د افغانانو په ځورولو باندې لاس پورې کړ. بمبارونه او د خلکو نیول هم زیات شول. له همدې وجې تر 3 میلیونو پورې افغانان یوازې پاکستان ته مهاجر شول او نور خلک ایران او نور ملکونو ته لاړل. پاکستان کې دا وخت یو پوځي جنرال ضیاء الحق واک ته رسېدلی و او د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار بټو یې تازه په دار خېژولی و. اوس ضیاء الحق په دې فکر کې و چې څنګه له دې 3 میلیونه مهاجرین او له هغو افغان محصلینو نه چې له پخوا نه پاکستان کې پراته دي استفاده وکړي. همدلته جنرال ضیاء الحق د خپلې استخباراتي ادارې ریاست لپاره جنرال اختر عبدالرحمن په نوم یو شخص د رئیس په توګه ټاکي او هغه ته وظیفه ورکوي چې د افغانستان د مسلې لپاره یو پلان برابر کړي. جنرال اختر عبدالرحمن سمدستي اول پلان داسې نیسي چې د مسلمانو ځوانانو ټولنې هغه غړي په خپلو منځونو کې وویشي چې د داود خان په وخت کې پاکستان ته راتښتېدلي دي او له دوی نه تنظیمونه جوړ کړي. ګلبدین حکمتیار په حزب اسلامي، احمد شاه مسعود او برهان الدین رباني په جمعیت اسلامي، عبدالرب رسول سیاب په اتحاد اسلامي او ځینې نور کسان په نورو تنظیمونو باندې وویشي. په دویم قدم کې پاکستان ته نوو راغلو مهاجرینو باندې غږ کوي چې باید له دغو تنظیمونو سره ځانونه راجستر کړي. دوی ته خبرداری ورکول کیږي چې که څوک له دغو تنظیمونو سره راجستر شوي نه وي هغوی ته به هغه کومکونه ونه ویشل شي چې د ملګرو ملتونو لخوا راڅول شوي دي. پاکستان غوښتل چې مهاجرین له تنظیمونو سره ثبت شي او له دې لارې به بیا دوی ته دا اسانه چې د افغانستان د جګړې لپاره ته استفاده وکړي او هلته اول جذب کړي او بیا یې جګړې ته ولیږي. له همدې سره په افغانستان کې د شورویانو په خلاف جګړه شروع شوه. یو پاکستاني پوځي محمد یوسف د هغه وخت د استخباراتو مشر جنرال اختر عبدالرحمن په اړه د سایلنټ سولجر په نوم یو کتاب لیکلی دی. هغه په دې کتاب کې لیکلي چې جنرال اختر او ضیاء الحق په ګډه اول له امریکا نه پیسې واخیستلې، بیا یې د سعودي عربستان نه هم پیسې وغوښتې او وروسته یې له چین نه هم مرستې واخیستلې تر څو په افغانستان کې د جګړې لپاره خلک تیار کړي. په دې کتاب کې ویل شوي چې هغه وخت به په افغانستان کې د هر برید او چاودنې منصوبه بندي د ISI په دفتر کې کېدله. تنظیمونو ته به د جګړې پلانونه، تکتیکونه او مشورې هم له همدې ځایه ورکول کېدلې. په کتاب کې لیکل شوي چې د کابل هوایي میدان، د سالنګ تونل او د لویو لارو ورانول هم په دې پلانونو کې شامل وو او مجاهدینو به دا پلانونه په ډېر ښه شکل تطبیقول هم. کتاب کې لیکل شوي چې جنرال اختر به کله له مجاهدینو سره مجلس کوي نو تر ټولو مهمه خبره به دا وه چې کابل باید وسوځول شي. د آکسفورډ په یو ریسرچ کې ویل شوي چې امریکا د همدې جګړې په وخت کې د پاکستان پوځ ته د کال 200 میلیونه ډالر ورکول او دا مرسته بیا تر 2 میلیارډو ډالرو پورې ورسېدله. همدارنګه په دې ریسرچ کې ویل شوي چې امریکا له دې مرستو سربیره پاکستان سره څه باندې 4 میلیارډ ډالر نوره مرسته هم کړې ده تر څو پاکستان په خپل پوځ او اقتصادي حالات را جوړ کړي او دا ټوله مرسته په دې خاطر ورکول کېدله چې پاکستان له افغان مجاهدینو سره کومک کوي. همدارنګه د کلارک پوهنتون لخوا په دې تحقیق کې ویل شوي چې سعودي عربستان به پاکستان ته د میاشتې 1 میلیون ډالر ورکول څو د مجاهدینو ملاتړ وکړي، روزنه ورکړي او وسلې هم ورته واخلي. له دې سره پخوا کې به سعودي عربستان اضافي 2.5 میلیونه ډالر کومک هم پاکستان سره په همدې خاطر کاوه. بل خواته چین هم ویلي چې په دغه وخت کې پاکستان پوځ سره له 400 میلیونو ډالرو نه زیاتې مالي مرستې کړې دي تر څو په دغه پیسو باندې پاکستان وکولی شي افغان مجاهدین سپورټ کړي. له دې ټولو مرستو معلومیږي چې پاکستان ته په دې وخت کې د تاریخ تر ټولو زیاتې پیسې راغلي دي او دا په داسې حال کې راغلي دي چې پاکستان هغه وخت له هندوستان سره په جګړو کې سخت ځپل شوی و، نظامي وسلې او تجهیزات یې له منځه تللي وو
او پوځ یې هم تر اخري حده پورې کمزوری شوی و. د افغانستان د جګړې لپاره پاکستان ته د ورکړل شوو کومکونو وروسته د پاکستان پوځ بیرته په خپلو خپو باندې ودرېده. اخوا ایران هم دې ته متوجه شوی و چې په پاکستان کې سني مسلمانان د امریکا، سعودي او پاکستان لخوا سپورټ کیږي او که وروسته افغانستان کې دا خلک واک ته ورسیږي نو دا به په ایران کې د شیعه مسلمانانو واکمنۍ ته لوی سرخوږی جوړ کړي. په همدې خاطر ایران هم له هغو شیعه مسلمانانو او په ځانګړي ډول هزاره افغانانو سره چې د شوروي یرغل له وجې ایران ته مهاجر شوي وو کومک وکړ. وسلې او تجهیزات یې ورکړل. د سپاه پاسدارانو د مهمو غړو لخوا ورته نظامي زده کړې ورکړل شوې او په افغانستان کې د جګړې لپاره آماده کړل. دوی د هزاره افغانانو بېلابېلې 8 ډلې راټولې کړې او د حزب وحدت اسلامي په نوم ګوند کې یو ځای کړل. په دې اړه موږ بشپړه ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ چې دلته یې وګورئ. خو خیر د دغو ټولو کومکونو په وسیله د افغانستان په بېلابېلو برخو کې سختې جګړې وشوې. شورویانو به له یوې خوا خلکو ته سخت ازاره وضعیت رساوه او مجاهدینو به له بلې خوا د خلکو ورځنی ژوند له ویرې سره مخ شوی و او دې جګړې 10 کاله دوام وکړ. شوروي پوځیانو ته په دې جګړه کې سخت مالی او ځاني تاوانونه ورسېدل او بالاخره شورویانو د مالی مشکلاتو له وجې نور نشو کولی چې افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو دا یوازینی دلیل نه و چې شورویان به افغانستان پریږدي، بلکې شورویانو ته دا اندازه لګېدلې وه چې د افغانستان په جګړه کې هره ورځ د دوی نړیوال مخالفین زیاتیږي. له مجاهدینو سره د غربي ملکونو مرستې هم په پراخېدو دي او په همدې وخت کې ګورباچوف دا هم سنجولې وه چې باید له غربي ملکونو سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. نو په همدې اساس بالاخره په 1989 کال کې د جنوا تړون له مخې روسي پوځیان له افغانستان نه ووتل او مهمې مادې پکې دا وې چې روسان به افغانستان نه وځي او پاکستان به نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. خو که هر څه و دې تړون په افغانستان کې د روسانو 10 کلن یرغل ختم کړ او پوهیږئ چې په دې جګړه کې افغانانو څومره تاوان وکړ. له 1 میلیون نه زیات افغانان شهیدان شول، له 2 میلیونو نه زیات خلک زخمیان شول، 6 میلیونو نه زیات خلک مهاجر شول او د دې ټولو نښې اوس هم د هر افغان په کور کې لیدل کیږي. د چا پلار، د چا ورور، د چا تره، د چا خاوند او د چا بل عزیز ورک شول او لا تر اوسه یې هم مړی او ژوندی ورک دی. اوس نو پوښتنه دا ده چې د روسانو له وتلو وروسته په افغانستان کې څه وشول او د دې پوښتنې ځواب ډیر زیات مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ځان د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو مسایلو باندې پوه کړي. خو د دې پوښتنې ځواب به له دې وروسته په یوه بله ویډیو کې ځواب کو. دا به زموږ د نن خپرونه هیله ده چې د ویډیو به تاسو ته د افغانستان باندې د شوروي یرغل په اړه ځینې مهم معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.